السلام علیکم ملګرو، څنګه چې امید لرم تاسو به یې ملګرو. نن په کومه ویډیو کې موږ تاسو سره حاضر یو، په دې کې به موږ تاسو ته وایو چې تاسو به څنګه مطلب د یو کس موبایل تاسو ته څوک درکړي او د هغه ګیلري چې کوم دی لاک وي، هغه مطلب ستاسو ریلیټیو وي، که ستاسو بچي وي، که ستاسو ورور وي، او تاسو د هغه ګیلري چیک کول غواړئ، نو هغه به څنګه چک کوئ. نو د دې باره کې دا زموږ نن ویډیو ده. که ویډیو ستاسو خوښه شي نو زموږ چینل در سره لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او شیر یې کړئ. نو زه په ویډیو کې مخکې موږ زه تاسو ته اوس موږ ښیو چې دا زموږ ګیلري ده، دا زموږ ګیلري ده، دا لاک ده. دا به اوس مطلب د دې لاک نه بغیر به دا موږ څنګه کولاو. که دا هر مطلب که هر موبایل یې که هر قسمه چې کوم دی پاسورډ په دې لګېدلي وي، دا به تاسو څنګه کولاوه بغیر د دې لاک نه. نو دې دپاره به تاسو د ټولو نه مخکې لاړ شئ، د ګوګل کروم به کولاو کړئ. ګوګل کروم به کولاو کړئ. اولته کې به دلته کې په دې سرچ بار چې دی کې کوم دی چې کوم ځای کې تا دغه لیکي، دلته کې به تاسو ولیکئ فایل، صحیح شو، فایل، او بیا چې کوم دی دا ډبل سلیش دا ډبل ډاټ چې کوم دی دا به ولیکئ. بیا چې کوم دی دا درې دا کرلي دا کږې شانتې سلیش دا درې شانتې کرلي دا به ولیکئ. بیا به ولیکئ ایس ډي کارډ، ایس ډي سی اے آر ډي، صحیح شو. ایس ډي کارډ چې ولیکئ نو بیا به دا سلیش ووهئ. دا چې ووهئ دا سرچ پکې، دا چې سرچ شي نو ګوره دغه زما ګیلري چې کومه تاسو چې ما کومه شو کړه چې لاک نو هغه د ما سره کولاو شوه. په هغې کې داسې ځان دي، ډیټا سټوریج دی او ټیوب میټ ته پکې مطلب چې کې څو دی، دا اډیو بک دی، بوم پلیئر دی، ډي اس ایم دی، ډاکومنټس دی، انفو دی، ایمیج دی، د کاین ماسټر دی چې کوم دی، موویز دی، میوزیک دی، مای البم دی، پکچرز دی، دا ټول هر څه په دې کې دي. نو زه اوس موږ دې کې څه کولاوو، مطلب د ډي سی آی ایم دا اکثر په دې کې چې کوم تصویران پر دې دا کولاوو موږ. نو په هغې کې موږ سره دا د کیمرې دی، د ایزي پیسه ده، او فیسبوک په دې کې کوم فایلونه دي د تصویرانو هغه کولاو شو. اوس په دې کې موږ د کیمرې کولاوو. دا اوس ټول تصویران پکې موږ ته راغلي چې دې کې کوم تصویران دي. زموږ پکې یو چې کوو دا تصویر پکې دا دی راغلی. نو په دې طریقې سره چې تاسو د هر موبایل دا کولاولی شئ، د تصویران کولاولی شئ. دا بل چې هغه مطلب هر رنګه موبایل وي او د هغې په ګیلرۍ باندې پاسورډ لګېدلي نو هغه تاسو کولاولی شئ. صحیح ده که نه؟ چې هر موبایل یو چې هر رنګه پاسورډ یې په ګیلرۍ کولاولی شي لګېدلي نو تاسو په دې طریقې سره کولاولی شئ. داسې دې کې موږ ګورو، نور پکې ګورو، ویډیوګانې پکې ګورو. ویډیو ته ځو، ویډیو ته لاړو، دا ویډیو سرچ کوو. په دې کې ویډیو لکه چې نشته دی، دې کې موږ سره ویډیو نشته دی، صحیح شو. نو په دې طریقه سره تاسو د هر موبایل پاسورډ کولاولی شئ، مطلب بغیر د پاسورډه تاسو هغه ګیلري کولاولی شئ. او بس دغه طریقه ده. فایل به ولیکئ، دا ډبل ډاټ به ولیکئ، دا درې دا کږې کرلې سلیش او بیا ایس ډي کارډ او بیا سلیش. نو تاسو به چې کوم دی هغه دا به تاسو ته کولاو شي، مطلب د هغه ګیلري به چې کوم دی بغیر د پاسورډه کولاو شي. صحیح ده که نه؟ که ویډیو خوښه شوې نو زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او مخکې هم شیر کړئ.